د اسلام فالو هیواد د جهاد فالو هیواد د غیرت او زیګنتون د پګړۍ والو هیواد د خوري ساتلی د ساتون کې د قران افغانستان د زمون د افغانستان د زمون د اسلام فالو هیواد د جهاد فالو هیواد د غیرت او زیګنتون د پګړۍ والو هیواد د خوري ساتلی د ساتون کې د قران د ملي رادیو ټلویزیون زما هیواد یا مای هنمن د خبرونې درنولیدونکو له کونړ ولایت څخه زما سلامونه او پیرزوینې ومنئ. دا د کونړ ولایت یوې لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ ته مو د ولایتي رهبري پلاوي د سفر په اړه درته ځانګړې خپرونه وړاندې کوو. هیله ده زموږ ملتیا وکړئ. ناړۍ ولسوالي د مرکز اسداباد ختیځ لور ته 80 کیلومتره وړاندې د ډیورند په کرښه د پاکستان د چترال سیمې سره موقعیت لري. د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزو او مشکلاتو اورېدو په موخه کونړ والي مولوي احمد طاها او د یو شمېر ادارو مسؤلینو سفر وکړ او د خپل سفر په ترڅ کې یې د سیمې له قومي مشرانو، علماو او مجاهدینو سره وکتل. کونړ والي د ناړۍ ولسوالۍ مسؤلینو او قومي مشرانو په ملتیا د نورستان کامدېش ولسوالۍ چې د ناړۍ له ولسوالۍ سره پوله لري له هغې سیمې لیدنه وکړه چې د مرحوم داود خان واکمنۍ پر مهال پکې د ناړۍ او غازي آباد ولسوالۍ و د للمي ځمکو خړوبولو لپاره د یو اساسي کانال جوړولو طرحه جوړه شوې وه. دغلته د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشرانو وویل که اسلامي امارت چرته د همدې کانال پر جوړولو بریالي شي د ناړۍ او غازي آباد ولسوالۍ و زرګونه جریبه ځمکه به یې خړوبه شي. راځئ چې په دې اړه د څو تنو قومي مشرانو څرګندونې واورو. زما نوم حاجي عبدالستار ایوبي دی او د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ یو قومي سپین ږیری یم او د والي صاحب نه مننه کوو چې ناړۍ ته راغلی دی او موږ څو ورځې مخکې ورغلي وو. هغې نه موږ بعضې غوښتنې لرلې. هغه غوښتنو په اساس باندې هغې موږ سره کومه وعده چې کړې وه وعدې مطابق ناړۍ ته راغلی. موږ ته ډېره شکریه ادا کوو. د دې احسانونه موږ نشو پوره کولی ځکه چې په ډېره لنډ وخت کې موږ له وخت راکړه راغی او دلته راغلی دی او موږ اوس راغلي یو د نورستان ولایت د کامدېش ولسوالۍ د گاوردیش په سیمه کې یو او دا سیند چې کوم دی د دې سرچشمه زموږ د خپل افغانستان نه ده او دا زموږ خپل سیند دی او د دې نه داود خان په وخت کې نقشه ارتول شوې وه چې د دې نه به نهر وځي او دا به د کامدېش ولسوالۍ اراضي به خړوبوي او ناړۍ ولسوالۍ او عین غازي آباد ولسوالۍ ته به رسېږي. نو هغه د داود خان کوم خوب چې و د هغه خوب د پوره کولو په خاطر باندې نن والي صاحب زحمت ګاللی دی. دوړي او دا هر څه په ځان وزغملي او راغلی د نورستان ولایت د گاوردیش سیمې ته راغلی دی. هغه د سربند ځای چې کوم دی هغه یې پخپله د نږدې نه وکوت او هغې سره مسلکي ځواک هم راغلی دی د انجینرانو یو ډله مور سره ده. هغوی هر څه ولیدل دا موقعیت جی پی ایس شو او هر څه یې د نږدې نه لیدلي دي او موږ که دا کار کېږي او که نه کېږي خو بیا هم د والي صاحب نه زموږ مننه په دې ده. زموږ پلونه خراب دي. د ناړۍ ولسوالۍ تقریبا 4 پلونه چې دي هغه ترمیم ته ضرورت لري چې په هغې کې شیرګل پل دی، زیرګل پل دی، د خونانو کڅ، د څونګلې پل دی او د دوکلام. او موږ والي صاحب نه غوښتنه کړې وه چې موږ له په دې ناړۍ په مرکزي نقطه کې موږ له یو استحکامي پل راکړي او هغه راته ولګوي چې هغې وعده را سره شوي. انشاءالله موږ امیدوار یو چې هغه هم وشي ځکه چې که د شرق په ساحه باندې ناړۍ کې 80% ولسونه زموږ د شرق په ساحه کې اوسېږي د ناړۍ ولسوالۍ شرقي سیمه کې. نو دې کې داسې ده چې د استحکامي پل او زموږ امارت کا غاړې ته ضرورت شي کولی شي چې هنوي موټرې او یا زردار ګاډي هغه هم هغه غاړې ته پورې باسي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي عبدالرحیم دی د ناړۍ ولسوالۍ د شاه مسیر د کلي اوسېدونکی یم او ډېر خوښ او خوشحاله یو چې والي صاحب راغی او زموږ د ناړۍ د ولس هغه ستونزې او مشکلات یې په خپله ولیدله. دغه سړکونه چې دي زموږ ډېر زیات خراب دي او کلینیکونه چې دي زموږ فلج دي، بعضې خراب شوي هم دي او بعض ساحو کې هم شته دی. نو دغه مشکلات زموږ والي صاحب او تاسې په خپله باندې ولیدل. زموږ د والي صاحب محترم نه دا غوښتنه ده چې د ناړۍ د ولسونو دپاره د دغه سړکونو د کلینیکونو زموږ غوښتنه ده چې زموږ سره په دغه کې همکاري وکړي
ځکه چې د مخکې تیر نظام نم زمونږ ته کار نه دی شوی، کار زمونږ لاره خرابه وه او بیخي کار په ټپه ولاړو، هېڅ قسم کار نه دی شوی زمونږ د ولسوالۍ دپاره. نو مننه ترې کوو چې راغی او زمونږ دغه مشکلات یې ولیدله. سړکونه هم زمونږ خراب دي، کلینیکونه هم زمونږ خراب دي او شفاخانه چې کوم ده زمونږ ډېره دغه ده، ځای مو ته موږ په نړۍ کې دغه کلی دی اغستی دی. کلینیک زمونږ ډېر وړوکی دی. نو موږ ځای مخکې نامده کلی، ځای تیار دی. د والي صاحب محترم نه غوښتنه دا ده چې د دغه په هکله باندې زمونږ یوه منظوري راکړي او دغه کلینیک زمونږ په شفاخانه بدل شي. قرباني اخلو د قدرت لتګو نور د قدرت نو ګدی مونکړل حیران نړۍ نو ملرو د نن قرباني اخلو د قدرت لتګو نور د قدرت نو ګدی دا د ملالیو مسکن دا د غیرت. د نړۍ اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په واکمنۍ خوښ دي، ښه امنیت تامین شوی او دوی د اسلامي امارت هیلهمند دي چې د اړتیاو په پوره کولو یې غور وکړي. زما نوم حاجي سرفراز دی، یو قومي مشر یم په نړۍ کې. دلته پنځه قومونه اوسېږو او پنځه قومونه ټول د اسلامي امارت څنګ ته ولاړ دي، بلکل لکه د عسکرو غوندې د اسلامي امارت خدمت کوي. د امارت نه موږ منندوی یو. امارت چې زموږ په افغانستان کې خدای راکړی دا په مخ د مځکه په بل ځای کې نشته، یعنې په ټوله دنیا کې نشته، په نړۍ کې نشته. کوم قانون چې موږ له خدای راکړی موږ په دې باندې ولسونه بلکل د امارت شاته ولاړ دي او موږ د دغه خپل اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو او منندوی یو چې موږ ته بیا داسې پروژې وشي، موږ تږي یو، موږ وږي یو چې دغه کې زموږ سره مرسته وشي، ولي وځي، سړکونه پلونه د آباد شي. نو موږ بلکل تا واورېده چې کوم دی نو بیا د اسلامي امارت داسې مسکر یو، منندوی یو او بیا یې حام یو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي صاحب الملا خان دی، د نړۍ د ولسوالۍ یو قومي مشر یم. د اسلامي امارت نه مخکې موږ ډېر خوشحاله او رضا وو. اوس چې اسلامي امارت راغلی دی نو په دې وخت کې موږ د اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو، ډېره شکریه ادا کوو د اسلامي امارت د مشرانو نه چې اوس هغه د والي صاحب محترم په دې معذوره وجود او په دې دومره دغه شړه سړکونو په دې تکلیفونو باندې راغی او زمونږ حوال د دې غریب ولس حوال یې واخیسته او زمونږ کوم مشکلاتونه چې دي دا یې په خپلو سترګو ولیده. زمونږ ترې غوښتنه دا ده چې زمونږ والي لا اوس چې موږ کوم ځای ته راغلي یو چې د دې ځای نه زمونږ د یو نیر او سربند دغه کېږي، دا جوړېږي او دا راته دغه کې او د هغې نه علاوه زمونږ پلونه همداسې په خپل سترګو د ولیدل او زمونږ کلینیکونه همداسې په دغه حالاتو کې دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دا نیر جوړ شي او دا اولین دغه دې ته ورکړي چې دې ته ډېر غریب خلک دی برخمن کېږي، دا پکې کار کوي، خدمت کوي او دا غریب خلک به پکې مزدوري وکړي او دا به دې نه هغه خپله نفقه دغه کېدل. د کونړ یوه جهادي څیره قاري ضیاء الرحمن وایي د نړۍ ولسوالۍ خلکو او مجاهدینو د جهادي مبارزې پر مهال د اسلامي امارت پراخه ننګ او ملاتړ کړی. اوس چې اسلامي امارت حاکم شوی د خلکو ستونزو پر حل باید غور وشي. زه قاري ضیاء الرحمن چې الحمدلله د نورستان او د کونړ 15 کاله نماینده پاتې شوی یم. نو موږ چې دې ځای ته اوس راغلي یو، دا د نورستان یو ساحه ده چې د دې ځای نه یو کانال امارت اسلامي په فکر کې لري چې یو کانال جوړ کړي او هغه د ښکته ولسونه چې ناړۍ ولسوالي ده، غازي آباد ولسوالي ده او داسې ښکته بیا شیګل دی او اسمار دی او شیګل دی، دا ولسوالیانې پرتې دي. دا اکثر علاقه داسې ده چې وچه ده او اوبه جوړې تللي دي، د سیندونو اوبه جوړې تللي دي. نو کم امارت اسلامي چې کم هوډ او عزم کړی دی هغه دا دی چې دغه پروسې دغه کې
ناپیزي کې او دغه په واسطه باندې خپل ولس ته دغه ناړۍ ولسوالي چې الحمدلله د جهاد په سنگر کې په دې شل کلن تاریخ کې هغه اتلان او قهرمانان د خاورې زیږولي چې عملی د امریکایانو او د اشغالګرو په مقابله کې ودرېدل چې په هغې کې یو نومیالی انسان چې په هغه وخت کې سنگر مولوي صاحب رحمه الله هغه د علاقې یو اتل او قهرمان مجاهد او په دې کې د قاری ګلاب په شانتي د زبیر مولوي صاحب په شانتي د طلحه قاری صاحب په شانتي مبارزین ملګري مشران ملګري په دې ساحه کې پاتې شوي حکیم الله مولوي صاحب چې زموږ د سفر ملګری دی په مشرانو ملګرو کې دی نو دلته ډیر شهدا ورکړ شوي دي دغه قربانۍ په تسلسل کې عظیمه قرباني نړۍ مجاهدین ورکړي دا اوس اسلامي نظام راغلی دغه حق جوړیږي چې ان شاء الله دغه لپاره خدمت وشي نو د دې پیدا د دې کانال پیدا نړۍ ته هم دغه کېږي او بیا پسې غازی آباد ته هم رسیږي او دغه ولسونه ټول مستفید کېږي او عظیمه پیدا ده غوښتنه د اسلامي امارت د مشرانو سره زما غوښتنه زه په حیث د یو مسؤل خپل ټول مشران دي کار ته متوجه کوم او دغه مې غوښتنه د ولسونو په نمایندګۍ باندې چې دلته دغه کانال نافذ شي او ټول ولسونو ته پیدا ورسیږي د ناړۍ ولسوال او امنیت قومندان وایي ناړۍ ولسوالۍ اوس له ډاډمن امنیت برخمنه شوي خو اوسیدونکي یې د بیا رغونې پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي نو زما نوم عبدالظاهر خاکدوس د ناړۍ ولسوالۍ مسؤل یم نو د اسلامي امارت نه موږ ډېره منندوی یو شکریا ادا کوو چې د ناړۍ ولسوالۍ ته د محترم والي صاحب راتګ بیا د ده سره د رهبرۍ ټیم د دغې سره ملتیا په دغه باندې چې راغله په ولسوالۍ ته ولسونو ډېر زیات خوشحاله دي مخکې د ناړۍ ولسونه د ولسوالۍ نه غوښتنې کړې وې چې ولایت ته لاړ شو والي صاحب ته پیشنهاد وکړو چې بعضې ستونزې مشکلات دي د سربندونو د ویالو په رابطه باندې د سړک په رابطه باندې نو بیا یو ځای لاړو والي صاحب موږ سره ژمنه وکړه چې په خپل عمل درځم هلته به نږدې نه هغه ځایونه به مو وینو ستاسو ستونزې به واورو نو والي صاحب نه خو ډېره مننه کوو چې په خپله لاغې او دا ځایونه یې وکتل او د ولسونو ستونزې او مشکلات د پلونو د سړکونو داسې د سربندونو د ویالو په رابطه باندې هر څه نه لیدنه کتنه وکړه ورسره چې کوم هغه رهبري هغه ټیم ورسره راغلی د هغوی نه موږ مننه کوو نو د اسلامي امارت د مشرانو نه او د محترم والي صاحب نه بالخصوص زموږ دغه د ولسونو په نمایندګۍ زه غږیږم غوښتنه همدغه ده چې سړکونه هم دي خراب او ډېر زیات خراب دي او د خلکو د ویالو اوبو ته هم ضرورت دی او ډېر زراعتي ځمکې داسې للمې دي او ورسره د پلونه خراب دي نو دغه شیانو ته موږ ولسونه اړتیا لري نو دغه زموږ غوښتنه ده چې باید د اسلامي امارت مشرانو او بیا خصوصا والي صاحب ته توجه وکړو زما نوم حاجي عبدالجبار د ناړۍ ولسوالۍ د امنیت قماندان په صفت باندې دلته وظیفه اجرا کوم ډېر منندوی یو چې په دې شرایطو کې زموږ ناړۍ ولسوالۍ او نمایي نورستان ولیده د نږدې نه موږ په ناړۍ ولسوالۍ کې انشاءالله پوره امنیت دی د امنیت ډاډ ورکوو دلته چې هر قسم پروژې دلته شوي هم دي نورې به هم کېږي ښه په امن و فضا کې هغه پروژې سرته رسي د امن پوره اطمینان او ډاډ ورکوو محترم والي صاحب ته او دلته ولس زموږ سره په هره برخه کې همکار دی هم په نظامي برخه کې هم په ملکي برخه کې هم په کارونو پروژو کې پوره همکار دی خو په اتفاق او خو په اتحاد دي د امارت اسلامي د مشرانو نه زموږ دا غوښتنه ده چې راله زموږ دغه د ناړۍ ولسوالۍ کې 15 پلونه دي په هغه 15 پلونو کې 2 پلونه د کار اولیدلي دي هغې د نږدې نه ولیدل چې زموږ سره دغه 2 پلونه ترمیم کې او دغه لاله جوړ کړي دغه واله چې د ناړۍ ولسوالۍ او د غازی آباد او د اسمار او د نورستان تر نمایي حده پورې د دې والې نه چې څونه په زرونو هکټاره ځمکه لاندې وځي د دې ته درخواست دی چې دغه اوبه چې د آزادې بیګ او د پاکستان سرحداتو ته رسي دغه اوبه چې اوس د ناړۍ او غازی آباد او اسمار ته د دې کانال د لارې ستنې شي او دغه ځمکه خړوب شي نو د کونړ نیمه برخه دا اوبه لاندې کوي دا ته زموږ درخواست دی چې دا راسوو افغانستان دی زمونږ د افغانستان دلته د بل حال هیلې شوې خاورې د اشغال هیلې شوې زمونږ پخوا ولس کې ژوندی نور د استقلال هیلې شوې دلته د بل حال هیلې شوې خاورې د اشغال هیلې شوې زمونږ کونړ والي مولوي احمد طه وایي ناړۍ ولسوالۍ ته یې د سفر موخه دا وه چې د ولسونو ستونزې له نږدې واوري
ښاغلی طاها وایي د خلکو ضرورتونه یې د اسلامي امارت مشرانو او داراز له مرسته کوونکو مؤسسو سره شریک کړي څو پر ستونزو یې غور وشي. مونږ خو د ولایت چې راغلي یو د کونړ ولایت نو تقریبا ډېر وخت په خپلو کارونو باندې مصروف وو، په داخلي کارونو باندې، په داخلي چوکاټ باندې. نو د هغې نه وروسته بیا اراده وکړه چې د ولسوالیو نه ملاقات وکړو، ولسوالۍ کې د خلکو سره وګورو او د ولسوالۍ کې د ولسونو د مشکلاتو حالات په خپله باندې وګورو. نو په دې سطح کې غازي آباد ولسوالۍ نړۍ ولسوالۍ ته سفر درلود او د خلکو د مشکلاتو د اورېدو لپاره د خلکو سره ولیدل. الحمدلله د نړۍ ولسوالۍ خلک مجاهد پرور خلک وو، مجاهدین خلک وو، ښه خلک وو، خو البته مشکلات یې سخته ډېر وو. یو قسم دغه مشکلات وو چې دوی عامه خدماتو ته اشد ضرورت وو، لکه نړۍ ولسوالۍ بانفوس ولسوالۍ وه، د صحت په باره کې ډېره کمزوري وه. داسې یو اساسي اسپتال هلته نه و چې د خلکو مشکل یې حل کړی وای. نو د خلکو ډېره کلکه غوښتنه وه چې باید موږ ته یو اساسي اسپتال جوړ شي. نړۍ ولسوالۍ کې تقریبا 4 پلونه وو چې یو غټ پل ده په نیر باندې او هغې خواته د سرحد خواته ډېر مخلوق اوسېږي، د موږ تاسې د افغانستان خلک دي، ډېر خلک هلته اوسېږي او د پله ته اشد ضرورت و او پل نه و، سختو مشکلاتو سره مخامخ و. باقي 4 پلونه نور وو، هغه هم ډېر خراب وو، ړنګ شوي وو. د هغې د جوړولو غوښتنه د ولسونو وه چې دا پلونه باید موږ ته خامخا جوړ شي. او بعضې داسې ځایونه وو چې هغه کې د اوبو د بندونو ډېر اشد امکانات وو او ډېر امکانات وو چې د اوبو ښه بندونه جوړ شي او د خلکو د ولسونو دا تقاضا وه چې موږ ته باید دغه بندونو باندې امارت داسې ښه کار وکړي. بالاخره موږ د خلکو مشکلات هم واورېدل او خلکو ته هم دغه اطمینان ورکړو چې تاسو موضوع به اول موږ د مؤسساتو ټولو مؤسساتو ته انشاءالله دا موضوع سوو چې خدمات عامه په سرحدي ولسوالۍ کې بیا خصوصا د نړۍ په ولسوالۍ کې دا سر ته ورسوي. نو هغه بیا د مؤسساتو سره خبره وکړه، هغوی اطمینان راکړو چې انشاءالله دا کار به موږ وکړو. حتی که چې دغه WFO د دې وعده هم کړې ده چې موږ به انشاءالله په نړۍ ولسوالۍ کې یو اساسي اسپتال درته جوړ کړو د خلکو د مشکلاتو لپاره. او باقي چې کوم مشکلات یې موږ په وس کې وو، د امارت په وس کې وو، هغه به انشاءالله د امارت انکشاف جهات یو ملګری هم د موږ سره په دې سفر کې ملګری و، عاصم صاحب و. نو خلکو ته د ډېر اطمینان ورکړو چې انشاءالله موږ په دې کارو کې تاسو سره مرسته وکړو او موږ هم کوشش کوو چې د دې مشکلات ریاست الوزارات او حتی کې چې مشرتابه مقام ته دغه مشکلات ورسوو چې د نړۍ ولسونه او خلک دې اشیاو ته خدمات عامه ورته دغه لکه صحت په بخش کې شو، د پلونو په بخش کې، سرپدونو په بخش کې، د اوبو په برخه کې، یعنې ډېر اشد ورته ضرورت باید کلکه همکاري ورسره وشي. الحمدلله دغه 4 میاشتې کېږي چې موږ د کونړ ولایت ته راغلي یو. یو خو د دښمن تبلیغات دي چې دښمن تبلیغات کوي چې کونړ کې دا شوي دي او دغه شوي دي، داعش موجود ده یا فلانکی موجود ده یا د مقاومت والا موجود دي. الحمدلله کونړ 15 ولسوالۍ لري. په هره ولسوالۍ کې د امارت اسلامي ځواکونه، کنډکونه، ټولۍ، غونډونه دا موجود دي، سرحدي قواوې موجود دي د سرحد د حفاظت لپاره او د ولسونو د حفاظت لپاره. یعنې زه دومره مطمئن یم په کونړ ولایت کې چې په یوه ولسوالۍ کې یو نوع مشکل هم نشته انشاءالله، نه د داعش مشکل شته، نه د مقاومت مشکل شته. الحمدلله مکمل اطمینان د په ټولو ولسوالیو کې. حتی که د شپې غواړې چې ته د یوې ولسوالۍ ته سفر وکړې، د شپې هم تللی شي. د مختلفو ولسوالیو ته چې هغه غرنۍ علاقې هم دي، یعنې دښمن پکې هر څه کولی شي، خو لله الحمد په کونړ کې مکمل اطمینان ده، هیڅ مشکل نشته. اسلام فالو هیواد دا د جهاد فالو هیواد دا د غیرت او زیږنتون دا د پګړۍ والو هیواد د خاورې ساتلي د ساتونکي د قرآن. درنو لیدونکو، نړۍ ولسوالۍ ته مو کونړ د ولایتي رهبرۍ د سفر په اړه خپرونه همدومره وه. ښاد او بریالي اوسئ.